د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه په بیل بیل سیمو کې لا هم حالات ترنګلي دي. هلته په کابل کې د طالبانو حکومت ویاند وایي چې په پاکستاني بریدونو کې لږ تر لږه 12 ولسي وګړي په چمن او سپین بولدک په سهارنیو بریدونو کې وژل شوي دي، خو د پاکستان پوځ بیا ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د دوی په ټکیو بریدګر 15 بریدګر وژل شوي دي. دواړه لوري ادعا کوي لومړی برید مخالف لوري کړی و. په چمن کې تر سهارنیو بریدونو وروسته بیا اوس 1 ساعت 2 ساعته مخکې له ډیورنډ کرښې سره په پکتیکا سیمه کې بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو پکې د کومې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا ټولې مهمې لارې نن 4مه ورځ هم تړل شوي دي. که دلته موږ د تورخم خبره وکړو نو په تورخم ته ورغلې اوږده لاره باندې یوازې مال وړونکې کانټینرې ولاړې دي او د هغوی موټروانان تر سترګو کېږي. هغه افغان کډوال چې د پاکستان له لوري افغانستان ته ایستل کېده هغه د هغوی کډې دلته په تورخم باندې نه تر سترګو کېږي او هغه څومره چې وي هغه وایي چې پاکستاني چارواکو تر دې بریدونو مخکې لا اجازه ورکړې تر څو خپل هیواد ته ستانه سي. خو په چمن کې بیا وړمه ورځ هغه افغان کډوال چې چمن کې منتظر وو تر څو په دوستۍ دروازه باندې افغانستان ته واوړي، هغوی وړمه ورځ بیا پاکستاني چارواکو تر همدې ترنګلتیا وروسته د چمن لږ رادې خواته کړه او د پاکستاني چارواکو په خبره چې دوی دغه ګام ځکه واخیست چې هسې په دې بریدونو کې ولسي وګړو ته زیان ورسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ حالات تر هغه وروسته ترنګلي سوه چې د تیرو جمعې په شپه د طالبانو حکومت وویل پاکستاني جټ الوتکو د افغانستان په پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې بمبارۍ کړې دي او تر هغه 2 ورځې وروسته یا بیا په ډیورنډ کرښه باندې په یو شمېر سیمو کې په پاکستاني ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه وکړه او ویل دغه بریدونه د جمعې د شپې د پاکستاني جټ الوتکو برید په غبرګون کې شوی و. تر هغه وروسته لا هم وخت ناوخت په بیل بیل سیمو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکړل کیږي.